د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له ایران سره د مذاکراتو له بندون وروسته په خپلو تازه او توندو څرګندونو کې اعلان کړی چې د امریکا سمندري ځواک به په هرمز تنګي کې د سمندري محاصرې لړۍ پیل کړي. ولسمشر ټرمپ ادعا کړې چې ایران د دغه مهمې نړیوالې اوبلارې له پرانیستلو ډډه کوي او په سیمه کې د سمندري ماینونو د ښخولو احتمالي ګواښونه کړي دي. هغه د وضعیت د نړۍ په سوداګرۍ کې لوی خنډ او نړیواله اخاذی بللی ده. ټرمپ خبرداری ورکړ ایالات متحده به دا ډول وضعیت هیڅ کله ونه زغمي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي چې هر هغه کښتۍ چې ایران ته غیر قانوني پیسې ورکوي په نړیوالو اوبو کې به د امریکایي ځواکونو لخوا توقیف شي. هغه زیاته کړې چې د احتمالي ماینونو د پاکولو عملیات به هم ډیر ژر د امریکایي ځواکونو لخوا پیل شي. ټرمپ ټینګار وکړ چې ایران له خپل اټومي پروګرام څخه شاته تګ نه دی کړی او همدغه ټکی د مذاکراتو د ناکامۍ لامل شوی. هغه وویل چې که دا وضعیت دوام ومومي نظامي انتخاب به لا هم پر میز پاتې وي. نوموړي همداراز په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او پاکستاني چارواکو ترمنځ لیدنو ته په اشارې سره په سیمه ییزو تحولاتو کې د عاصم منیر او شهباز شریف له رول څخه هم مننه کړې ده.